رخلونم د امین د محمد وارش وی په مکه کې انګازې د محمد وارش وی په مکه کې نبوي سیرات په مکه کې انګازې د محمد صلی الله بسم الله الرحمن الرحیم. د رادیو محترم اوریدونکو او د نبوي سیرت د خپرونې پتمنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ او خوشاله یو چې دا د یو ځل بیا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک سیرت د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې یو. معزز اوریدونکو، نن د عرفه مبارک ورځ ده چې په دغه ورځ به حاجی صاحبان د عرفات میدان ته ورځي او هلته به د لوی خدای جل جلاله په دربار کې د خپل عجز، نیاز او تضرع په منظره کې د الله جل جلاله له سپېڅلي دربار نه دعاګانې غواړي. نو لوی خدای جل جلاله د هغوی دعاګانې هلته او زموږ او ستاسې د دلته خدای پاک قبول کړي. الله پاک د ټولو نیکو اعمالو بدله او اجر موږ او تاسو ته په دنیا او آخرت کې را په نصیب کړي. دا د په همدې هیلې نننۍ خپرونه پیلوو. محترم اوریدونکو، په دې خپرونه کې غواړو چې د مکې مکرمې د فتح، د هجرت اتم کال د روژې د میاشتې او همداراز د 630 عیسوي کال د جنوري د میاشتې واقعه ده تاسو دیندارو او معزز اوریدونکو ته ځینې معلومات درکاندو. د حضرت ابراهیم علیه السلام د خلیفه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لومړنۍ وظیفه د خالص توحید ژوندي کول و او له ناپاکیو څخه د کعبې شریفې د حرم پاکول و. ځکه د قریشو د پرله پسې حملو او د عربو عام مخالفتونو پوره 21 کاله حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه وظیفې په ځای کولو ته پرېنښوده. د خدایبې د روغې په برکت دومره وشول چې د یو څو ورځو لپاره امن امان منځته راغی او د حرم مینانو یو ځل د دغه ابراهیمي یادګار یعنې حرم شریف زیارت وکړای شو. خو قریش د خدایبې په معاهده هم ټینګ نه شول. د دې کبله خبره د حلم، عفو او زغم څخه ووتله او د دې وخت راورسېد چې د حق او حقیقت لمر د بندیز تورې پردې چیرې کړي او نړۍ یو ځل بیا روښانه کړي. د خدایبې د روغې په وجه د عربو په قبیلو کې خزاعه قبیله د حضرت جناب پیغمبر سره سوګندي شوې وه او د دې حریفې قبیلې یعنې بنو بکر د قریشو سره تړون کړی وه. د دې دواړو حریفانو په منځ کې له ډېرو مودو څخه جنګونه روان وه. هر کله چې اسلام څرګند شو نو د اسلام راتګ ټول عرب خپل ځان ته متوجه کړل او دغه جنګونه بس شول. ځکه چې د عربو ټول زور او قوت د اسلام په مقابله کې څرګند او څرخېده. خو هر کله چې د خدایبې سولې په خلکو کې یو څه ډاډ پیدا کړ نو بني بکرو ګمان وکړ چې اوس د بدل او انتقام اخیستلو وخت راغلی ده. له دې کبله یې ځانونه ناڅاپه په خزاعه باندې ورواچول او حمله وکړه او د قریشو مشرانو په ښکاره ډول ورسره مرسته وکړه. لکه چې د ابو جهل زوی عکرمه، صفوان ابن امیه، سهیل ابن عمرو او نورو به د شپې خپلې پڼې بدلولې او د بنو بکرو سره به یې تورې وهلې. د بنو بکرو د قوت په مقابل کې خزاعه له ناچارې نه حرم ته پناه یوړه. بنو بکرو د حرم د احترام له کبله جنګ پرېښوده، خو د دوی لوی مشر نوفل ورته وویل چې داسې موقع بیا په لاس نشي درتلای. مطلب دا چې د حرم په سیمه کې دننه د خزاعه وینې توی کړئ. دغه وخت حضرت جناب پیغمبر په مسجد کې ناست و چې ناڅاپه دا آواز پورته شو چې ویلې ای خدایه، زه به محمد ته هغه معاهده ور په یادوم چې زموږ او د ده د پخوانۍ کورنۍ ترمنځ شوې ده. ای د خدای پیغمبره، زموږ مرسته وکړه او د خدای بندگان راوبوله، ټول به د مرستې لپاره حاضر شي. دغه وخت د خزاعت 40 تنه سپاره چې
عامر ابن سالم یې مشري کوله. فریادي راغلل او چې جناب پیغمبر د دوی فریادونه واوریدل نو ډیر خفه شو. خو سره د دې هم قریشو ته استازی ولېږه او دا 3 شرطونه ورته وړاندې کړل چې له دې شرطونو څخه دې یو ومنل شي. لومړی د وژلیو د خون باید ورکړ شي. دوهم قریش د بنو بکر د مرستې نه لاس واخلي او دریم دا چې دا اعلان دی وکړي چې د حدیبیې معاهده ماته شوه. قرطه ابن عمر د قریشو لخوا وویل چې یوازې دریم شرط مو ومانه. خو د استازي د تګ نه وروسته قریش پښیمانه شول او ابو سفیان د سفیر په توګه ورولېږه چې د حدیبیې تړون بیا وکړي. ابو سفیان مدینه منورې ته ورغی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور ته یې خپل غوښتنه وړاندې کړه. خو د رسالت له دربار نه ورته کوم ځواب ورنکړای شو. ابو سفیان غوښتل چې د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق په ذریعه دغه مطلب تر سره کړي. خو هغوی هم غاړه کې نه ښودله. بیا ابو سفیان له ناچارې نه حضرت فاطمه زهرا ته ورغی. په دغه وخت کې حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه 15 کلن و. ابو سفیان هغه ته اشاره وکړه او ویل چې کدا کوچنی دومره ووایي چې ما د دواړو ډلو په منځ کې روغه او سوله وکړه نو له دې ورځې څخه به د عربو سردار وباله شي. حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې کوچنیان په دې معامله کې څه کار نه لري. آخر ابو سفیان د حضرت علی کرم الله وجهه په اشاره نبوي مسجد ته ورغی او هلته دا اعلان وکړ چې ما د حدیبیې معاهده نه وی کړه. کوم وخت چې ابو سفیان مکې مکرمې ته ولاړ او دا پیښه خلکو ته بیان کړه نو هغوی ورته وویل چې دا خو نه یو داسې سوله ده چې موږ یې بېغمه کینو او نه یو داسې جنگ دی چې موږ ورته ځانونه تیار کړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې د تلو تیاری شروع کړ او خپلو ملګرو قبیلو ته یې سړي ورولېږل چې ځانونه سنبال کړي او مدینې منورې ته راشي. خو پوره احتیاط وشو چې د مکې مکرمې خلک خبر نشي. حاتب ابن ابي بلتعه چې یو مخور صحابي و قریشو ته د یو قاصد په لاس خط ورولېږه چې حضرت جناب پیغمبر د مکې د درتللو په تیاریو بوخت دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې خبر شو نو حضرت علی کرم الله وجهه یې ورپسې ولیږه چې له قاصد څخه هغه خط بیرته واخلي. کله چې حضرت جناب پیغمبر ته دغه قاصد راوړل شو نو ټول خلک د حاتب په دې راز څرګندولو اریان دریان پاتې شول. حضرت عمر فاروق ورته ډیر زیات په قهر شو او جناب پیغمبر ته عرض وکړ چې که ستاسو حکم وي نو زه به یې سر غوڅ کړم. خو د رحمت په تندي د خفګان هیڅ ګونځې نه وي. حضرت جناب پیغمبر ورته وویل عمره ته څه خبرې کېدای شي خدای جل جلاله د بدر خلکو ته دا خطاب کړی وي چې تاسو کوم مسؤلیت نه لرئ. د حاتب خپل خپلوان په مکې مکرمه کې و. هلته کوم غمخوار او حامی نه و. له دې کبله حاتب غوښتل چې په دې ډول په قریشو احسان وکړي او د دې په عوض کې هغوی د خپلوانو ته کوم ضرر ونه رسوي. حاتب هم جناب پیغمبر ته دغه عذر او مجبوریت وړاندې کړ او هغوی مبارک ومانه. لنډه دا چې د 8 هجري کال د روژې د میاشتې په 10 نیټه نبوي قافله په ډیر شان او شوکت د مکې مکرمې په لور وخوځېدله. 10,000 سنبال لښکر ورسره روان و. په لار کې به ورسره ځای ځای د عربو قبیلې یو ځای کېدلې تر څو دغه لښکر مرول زهران ته چې د مکې معظمې نه یو پړاو او یا څه کم یو پړاو لرې دی ورسېده او دغلته یې دیره واچوله. د حضرت جناب پیغمبر د حکم له مخه ټول لښکر ځای ځای او جلا جلا اورونه بل کړل او ټول ډاګ د شپې په تیاره کې روښانه ښکاره کېده. د لښکر د راتګ خبر د قریشو غوږونو ته رسېدلی و. خو د پوره تحقیق لپاره حکیم ابن حزام د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها وروره ابو سفیان او بدیل ابن ورقه هغه ځای ته واستول. خو چا چې د نبوي خیمې پیره کوله هغوی ابو سفیان ولید. حضرت عمر فاروق د بدلی اخیستلو په جذبه په ډیر تلوار نبوي دربار ته ورغی او دا عرض وکړ چې د کفر د بیخ ایستلو وخت را رسیدلی ده. خو حضرت عباس رضی الله عنه د هغه د سر د سلامتۍ غوښتنه وکړه. حضرت عمر فاروق بیا خپل عرض پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وړاندې کړ. حضرت عباس ورته وویل چې عمره
که دا سړی ستا عزیز او ستا د قبیلې وای نو تا به ورسره دومره سخت زړیتوب نه کاوه. حضرت عمر فاروق ورته وویل تاسې داسې خبرې ولې کوئ؟ په کومه ورځ چې تا اسلام قبول کړ نو زه دومره خوشحاله شوم چې که زما پلار خطاب مسلمان شوی هم وای زه به دومره نه وم خوشحاله شوی. د ابو سفیان ټولې تیرې کارنامې هر چا ته څرګندې وې او هر یو کار یې د وژلو دعوا درلوده. د اسلام سره دښمني په مدینه منوره باندې بیا بیا حمله کول او د عربو قبیلو راپورته کول، د حضرت جناب پیغمبر د وژلو پټه دسیسه، دا ټول داسې شیان و چې هر یو د خون بیه کېدلای شوه. خو له دې ټولو څخه ډیر جګ شی نبوي عفو وه چې د ابو سفیان په غوږونو کې ورو غوندې وویل چې د ویرې ځای نه دی. په صحیح بخاري کې راغلی دی چې ابو سفیان د نیولو سره سم اسلام قبول کړ او مسلمان شو. په تاریخ طبري او نورو کې د دې لنډیز او تفصیل د سوال او جواب په شکل په داسې ډول راغلی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل څنګه ابو سفیان تر اوسه دې په دې خبره پوره یقین نه دی راغلی چې له خدای پرته بل معبود نشته؟ ابو سفیان ورته وویل که بل خدای وای نو زموږ به په کار شوی به. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل آیا په دې کې څه شک شته چې زه د خدای پیغمبر او رسول یم؟ ابو سفیان ورته وویل په دې کې څه لږ شبهه شته. په هر حال ابو سفیان اسلام ښکاره کړ خو لا ایمان ګډ وډ و. مورخینو لیکلي دي چې وروسته بیا یو ریښتینی مسلمان شو، لکه چې د طایف په غزا کې د دې یوه سترګه ژوبله شوه او د یرموک په غزا کې بیخي ړنده شوه. کله چې د اسلام لښکر د مکې مکرمې په لور وخوځېد نو حضرت جناب پیغمبر حضرت عباس ته وویل چې ابو سفیان بوزه او د غره په جګه څوکه یې ودروه چې په خپلو سترګو د خدایي لښکرو شان او شوکت ننداره کړي. څه وخت وروسته د اسلامي لښکرو دریاب په غورځنګ راغی او د څپان د سیلاب په شان د مکې مکرمې په لور روان شو. د عربو قبیلې په ډیر جوش راوتلې وې. د ټولو نه لومړی د غفار قبیلې توغ ښکاره شو. جحینه، حزیم او بیا د سلیم او نورو بیرغونه راووتل چې ټول په وسلو سنبال و او د تکبیر نارې وهلې. د ابو سفیان په زړه به هر ځل د هیبت او غم څپې راتللې. د دې ټولو نه وروسته د انصارو قبیله په داسې دبدبه کې راغله چې خلک ورته حیران پاتې وه. ابو سفیان په ډیره حیرانۍ پوښتنه وکړه چې دا لښکر د کومو خلکو دی؟ حضرت عباس رضی الله عنه ورته وویل دغه لښکر د انصارو لښکر دی. په دې وخت کې د لښکر سردار حضرت سعد ابن عباده چې علم مبارک په لاس کې و مخ په وړاندې تیر شو او چې ابو سفیان یې ولیده نو په جګ آواز یې وویل چې نن د یو خونړي جنگ ورځ ده او نن به کعبه حلاله کړای شي. له ټولو نه وروسته نبوي ډلګۍ ښکاره شوه چې بیرغچی یعنی بیرغ وړونکی حضرت زبیر ابن العوام رضی الله عنه و. کله چې د ابو سفیان سترګې په نبوي جمال ولګېدې نو یوه چیغه یې وکړه چې حضرت جناب پیغمبر هم واورېده. په دې وخت کې عباده رضی الله عنه څه وویل نو حضرت جناب پیغمبر ورته په جواب کې وویل چې عباده په خپله خبره کې تېروتلی یې، نن د کعبې د عظمت ورځ ده. له دې وینا وروسته حضرت جناب پیغمبر دا حکم وکړ چې علم د له عباده څخه واخیستل شي او د هغه زوی ته دې ورکړ شي. مکې ته چې ورسېدل نو جناب پیغمبر حکم وکړ چې نبوي علم دې په حجون ودرول شي او حضرت خالد رضی الله عنه ته حکم وشو چې د لښکرو سره د مکې پاسنۍ برخې ته راشي. دا اعلان وشو چې هر څوک چې وسله کېږدي یا د ابو سفیان ځای ته پناه یوسي یا دروازې وتړي نو هغوی ته به امن وي. سره د دې هم د قریشو یوې ډلې مقابلې ته ملا وتړله او د خالد رضی الله عنه په لښکرې غیشي وورول. دوه صاحبان کورز ابن جابر فهري او حبیش ابن اشعر شهیدان شول او له دې کبله حضرت خالد هم حمله او جنگ کولو ته اړ شو. په نتیجه کې کافرانو په میدان کې د 14 مړو له پرېښودو وروسته وتښتېدل. کوم وخت چې حضرت جناب پیغمبر د تورو پړکهار ولیده نو د حضرت خالد څخه پوښتنه وکړه، خو کله چې معلومه شوه چې د جنگ پیل مخالفانو کړی نو جناب پیغمبر وویل چې
الهي قضا هم دغسې وه. خلکو د حضرت جناب پیغمبر نه پوښتنه وکړه تاسو په کوم ځای کې د ټالیدو خیال لرئ؟ آیا په خپل پخواني کور کې؟ خو په شریعت کې مسلمان د کافر وارث په دغه وخت کې کېدلی نشي. کله چې د حضرت جناب پیغمبر تر ابو طالب وفات شو نو دغه وخت د ده زوی عقیل کافر و. له دې کبله د ابو طالب وارث شو او دغه کورونه یې بیا په ابو سفیان وپلورل. په دغه وجه حضرت جناب پیغمبر وویل چې عقیل خو کوم کور پریښی نه دی چې زه پکې دیره شم، ځکه ښایي چې په خیف کې دیره شم. دا هغه ځای دی چې قریشو پکې د هجرت نه وړاندې حضرت جناب پیغمبر او د هاشم کورنۍ ګیره کړې او کلابنده کړې وه. د خدای جل جلاله دې شان ته وګورئ، هغه درون حرم چې د بت ماتونکي خلیل الله یادګار و او په غیږ کې 360 بوتان ایښودل شوي وه. حضرت جناب پیغمبر به د هغه یو بت د لرګي په څوکه واهه او دا مبارک آیت به یې لوسته چې حق راغی او باطل محو شو او باطل یو محو کیدونکی شی دی. په خپله په کعبه کې دننه ډیر بتان و چې قریشو به په خدای منل. حضرت جناب پیغمبر د کعبې د ننوتلو نه مخکې حکم وکړ چې ټول بتان دې وایستل شي. حضرت عمر فاروق هم کعبې ته ورننوت او څومره انځورونه یعنی تصویرونه چې هلته وه هغه یې ټول محو کړل. کله چې حرم له دغو ناولتیاو څخه پاک شو نو جناب پیغمبر د کعبې کلي ساتونکي عثمان ابن طلحه څخه د کعبې کلي وغوښتله او دروازه یې خلاصه کړه. جناب پیغمبر د حضرت بلال رضی الله عنه او حضرت طلحه سره کعبې ته ورننوته او په کعبه کې دننه یې لمونځ وکړ. د بخاري په یو روایت کې راغلی دی چې جناب پیغمبر په کعبه کې دننه تکبیرونه وویل خو لمونځ یې ونه کړ. شوی په مکه کې انګازې د محمد. اوس به راشو د مکې معظمې د فتح په ورځ د جناب پیغمبر د خطبې په هکله معلوماتو ته. دا د اسلام د شاهنشاهۍ لومړی عام دربار و. د سلطنت خطبه یعنی دا حدیث د دربار تقریر د الهي خلافت د منصب لخوا په خپل حضرت جناب پیغمبر وکړ چې د دغه خطبه خطاب یوازې د مکی خلکو ته نه بلکې د ټول عالم لپاره و. په هغې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل له خدای پرته بل خدای نشته، سیال نه لري، خپله ژمنه یې رښتیا کړه، له خپل بنده سره یې مرسته وکړه او ټولې ډلې یوازې ماتې کړې. هو ټول افتخارونه، ټول انتقامونه، پخواني خونبه یې د وینو پورونه دا ټول زما تر پښو لاندې دي. یوازې د کعبې سرپرستی او حاجیانو ته به اوبه ورکول له دې څخه مستثنا دي. قریشو اوس پاک خدای د جهالیت غرور او پر نسب افتخار له منځه وړی. ټول خلک د آدم له نسل څخه دي او آدم علیه الصلاة والسلام له خاورو جوړ دی. بیا یې د قرآن عظیم شان دا مبارک آیت ولوسته چې پکې فرمایي ای خلکو ما تاسې له نارینه او ښځې نه پیدا کړئ او تاسې مې قبیلې او کورنۍ کړئ چې په خپلو کې سره یو بل وپېژنئ. د خدای جل جلاله په نزد شریف هغه څوک دی چې ډیر پرهیزګار وي، خدای پوه او په هر څه خبر دی. بیا یې زیاته کړه خدای او د هغه رسول د شرابو پیرودل او پلورل حرام کړل. د ټولو عقیدو او عملونو بنیاد او بنسټ او د اسلامي دعوت او تبلیغ اصلي پیغام توحید دی. له همدې کبله خطبه له همدې اصولو څخه شروع شوې ده. په عربو کې دا دستور و چې هر چا به څوک وواژه نو د هغه د سر بدل اخیستل به د ټولې کورنۍ وظیفه وه. یعنی که به هغه وخت کې به قاتل په لاس ورنغی نو د کورنۍ په دفتر کې به د هغه وژلي نوم لیکل کېده او سوونه کاله پس به هم د بدل او انتقام دغه وظیفه په ځای کېدلی شوه. او که قاتل به مړ شوی و نو د هغه د کورنۍ او یا قبیلې یو بل څوک به یې وواژه. په دې شان د خون د پور اخیستلو لړۍ هم پکې له پیړیو څخه روانه وه. دا د خون بدل اخیستل په عربو کې یو لوی افتخار او ویاړ ګڼل کېده او په دې شان دغه راز نورې خوشې خبرې په قومي افتخاراتو کې راننوتې وې. اسلام د دې ټولو خرافاتو د محو کولو لپاره راغلی و. له دې کبله حضرت جناب پیغمبر د انتقام او خونبها او نورو ټولو غلطو افتخارونو په باب وفرمایل چې ما هغه ټول تر پښو لاندې کړل او محو شول.
په عربو او ټوله نړۍ کې د نسل، قام او کورنۍ د امتیاز په وجه په هر قوم کې قبیلوي درجې جوړې شوې وي، لکه څنګه چې هندوانو 4 ذاتونه جوړ کړي دي او په هغو کې شودر ته د څاروو درجه ورکړې ده او ورسره یې په داسې کړیو کې ګیر کړي دي چې دوی یو ځل هم له دغې درجې نه مخکې نشي تللی. اسلام چې کوم ډیر لوی احسان په خلکو کې کړی ده هغه د عام مساوات ټینګول و، یعنی عرب و عجم، ساو ناساو، شاو ګدا ټول سره برابر دي او هر څوک د ترقۍ او ودې آخري درجې ته ځان رسولی شي. په دې وجه حضرت جناب پیغمبر د قرآن عظیم شان مبارک آیت ولوسته او بیا د هغه آیت توضیح وکړه چې تاسو ټول د آدم اولاد یې او آدم له خاورې څخه جوړ شوی ده. کوم وخت چې حضرت جناب پیغمبر له خطبې نه وروسته حاضرینو ته وکتل نو وی لیدل چې د قریشو غټان له ټولو نه وړاندې ناست دي. په دوی کې هغه خلک هم و چې د اسلام په بربادۍ او تباهۍ کې تر هر چا د مخه وه. هغه کسان هم پکې و چې په حضرت جناب پیغمبر به یې د کنځلو ګلۍ ورولې. هغه خلک هم و چې د حضرت جناب پیغمبر په مبارک وجود د تورو او نیزو گزارونه کړي وو. هغه کسان هم و چې حضرت جناب پیغمبر ته به په لارو کوڅو کې اغزي اچول. هغه کسان هم و چې د وعظ په وخت کې به یې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوندې او پښې په وینو سرې کولې. هغه کسان هم و چې بې د حضرت جناب پیغمبر له وینو څخه به یې په بل شي تنده نه ماتېدله. هغه خلک هم و چې د هغوی د چپاو سیلابونو د مکې د دیوالونو سره ټکرې وهلې او هغه خلک هم و چې مسلمانان به یې په تودو شګو څملول او د دوی سینې به یې په سرو کړیو محرولې. نو د خدای جل جلاله رحمت دوی ته وکتل او په هیبتناکه لهجه یې ورنه پوښتنه وکړه تاسې ته څه معلومه ده چې زه به تاسو سره نن څه معامله کوم؟ دا خلک که څه هم ډیر ظالمان، بدبخت او بې رحمه وه، خو سره د دې هم د خلکو په مزاج ښه پوهېدل. دوی ټولو په یوه آواز وویل چې ته زموږ ډیر شریف ورور او شریف وراره یې. دوی ته د حضرت جناب پیغمبر لخوا دا ارشاد وشو چې په تاسې هیڅ الزام نشته، ځئ ولاړ شئ، تاسو ټول آزاد یاست. د مکې کافرانو د مهاجرینو د هجرت نه وروسته د هغوی په کورونو ولکه کړې وه. اوس د دې وخت راغلی و چې د دوی کورونه او حقوق له کافرانو څخه بیرته واخیستل شي. خو حضرت جناب پیغمبر مهاجرینو ته حکم وکړ چې د خپلو جایدادونو څخه لاس واخلئ. کله چې د لمانځه وخت شو نو جناب بلال رضی الله تعالی عنه د کعبې بام ته وخوته او اذان یې وکړ. د هغو سرکښو خلکو احساسات چې نوي ایل شوي وه بیرته په جوش راغلل. وویل خدای زما د پلار پرده وساتله چې د دې آواز له اورېدلو نه وړاندې یې له دې نړۍ نه بوته. د قریشو یو بل سردار وویل و ژوندون بیکاره شو. د صفا په مقام حضرت جناب پیغمبر په جګ ځای کې کېناسته. څوک به چې د اسلام د قبلولو لپاره راتلل د دوی په لاس مبارک به بیعت کاوه. کله چې د نارینه و وار تیر شو نو ښځې راغلې. د ښځو بیعت اخیستلو طریقه دا وه چې له دوی نه به د اسلام د ارکانو او اخلاص ښېګڼو اقرار اخیستل کېده. بیا به حضرت جناب پیغمبر د اوبو په یو ډک لوښي کې مبارک لاس ننویسته او له ده وروسته به هغو ښځو په دغه اوبو کې لاسونه ومنډل او په دې ډول به د بیعت معاهده پخېدله. په دې ښځو کې هند هم راغلی وه. دا هغه هند ده چې د عربو د رئیس عتبه لور او د امیر معاویه مور وه. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د همدې له لاسه او د همدې له خوا شهید شو او د ده سینه یې چیرلې او اینه یې ترې رایستلې وه. دا هند په برقه کې راغلی وه ځکه چې شریفو ښځو به په عام ډول برقې په سر کولې. خو دغه وخت پکې دا مطلب هم و چې څوک یې ونه پیژني. د بیعت په وخت کې دې په ډېره زړورتیا بلکې په ډېرې بې شرمۍ د حضرت جناب پیغمبر سره داسې خبرې وکړې. هند ورته وویل یا رسول الله تاسې له موږ څخه د کومو خبرو اقرار اخلئ؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د خدای سره بل څوک نه شریکول. هند ورته وویل دا اقرار خو تاسې له نارینه و څخه نه دی اخیستی، خو په هر حال موږ یې منو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل غلا نه کول،
هند ورته وویل زه خو د خپل خاوند ابو سفیان له مال څخه کله کله لږې پیسې اخلم، نه پوهېږم چې دا به روا وي او که نه. پیغمبر بیا ورته وویل اولادونه نه وژل. هند ورته وویل موږ خپل کوچنیان وروزل چې لوی شول نو تا د بدر په جنګ کې ووژل، نو ته او هغوی سره پوه شئ. عربو په مشرانو کې 10 تنه د قریشو د سر شملې وې. په دوی کې صفوان ابن امیه جدي ته وتښتېد. عمیر ابن وهب حضرت جناب پیغمبر ته راغی او دا عرض وکړ چې د عربو رئیس د مکې نه ځان وباسي او تښتي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د امان د نښې په توګه خپله مبارکه پګړۍ ورکړه. نو عمیر جدي ته ورغی او هغه یې بیرته مکې مکرمې ته راوسته. د حنین تر غزا پورې د اسلام نه براوړ. عبدالله ابن زبعری د عربو مشهور شاعر چې د حضرت جناب پیغمبر حج وبه یې کوله او په قرآن کریم به یې اعتراضونه کول، نجران ته وتښتېد. خو بیا وروسته مکې مکرمې ته راغی او مسلمان شو. د ابو جهل زوی عکرمه یمن ته ولاړ، خو د ده ښځې ام حکیم د حضرت جناب پیغمبر نه امان واخیسته او بیا یمن ته ولاړه او خپل خاوند بیرته راوسته. دا خبره ابو جهل ته دی ویلو نه ده چې د ده زوی د کفر د لمنې نه ځان ویسته او د اسلام په لمن کې ځان واچاوه، چې له دې کبله ورته اوس موږ حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه وایو. ډیرو درنو او محترم اوریدونکو، زموږ د خپرونې د پای شیبې شوې. اوس له تاسو اجازه غواړم ته بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم. تاسو هر یو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.